وعلیکم السلام رفیع جان اخی قراری ده یا زنده‌باد شیربازه دا راته ووایه چې دا موټر دې لکه له کومه پیدا کړی دی ښه پیدا کړی مې نه دی نغدې مې پرې ورکړي نغدې ها ته وګوره څومره ښایسته موټر مې اخیستی اوهو شیربازه په رښتیا چې ښایسته موټر دې پیدا کړی ښه دا څه دې شروع کړي دي ماشاءالله وایه ماشاءالله د نظر یې نه کې راته ته وګوره او شیربازه په رښتیا چې هیر مې شو زه ماشاءالله ماشاءالله زه به تر څو پورې هر یو ته یم چې ماشاءالله ورسره وایه زړه مې دی چې داسې یو شی پرې ولیکمه چې هم مې موټر ښایسته شي هم پرې نظر مات شي یاره شیربازه که زما منې که نه زه به یو جمله درته وښیم دا پې ولیکه پې چې د تور سترګو د شنو سترګو د خړو سترګو د برګو سترګو د سرو سترګو د بنجاني سترګو همدغه شان د ټغو سترګو او د کږو ورغو سترګو او هغه سترګې چې بیخي میخ پرې ځي زه هم نظر مات د دې دومره لیکلو لپاره زه کوم دی زه وایم چې داسې یو شی پرې ولیکم چې په یو جمله کې خبره راټوله شي او ښه نو شیربازه بیا داسې وکړه که نه دا پرې ولیکه مه سوځه چې تور به شي دا خو دې ښه خبره وکړه خو ما یو شی لیدلو چې په یو موټر باندې لیکلی نه پوهېږم چې څه شی پرې لیکلی و خو رانه هېر دی اوس یاره زه وایم شیربازه هغه به دا جمله پرې لیکلي وي ګوره ښه مه ګوره چې نه سوځې همدغه شی همدغه پرې لیکلي و همدا پرې لیکمه اوس دا راته ووایه شیربازه چې ما سره کومک شه چې زه پرې څه ولیکم ولې تا موټر اخیسته یاره شیربازه ما سره موټر له کومه شو زه یم زه په دې خپل پرونر باندې لیکمه السلام علیکم شیربازه وعلیکم سلام رفیع جان ستړی مه شې مبارک مبارک زرنج مبارک زه وایم قربان دې شمه قربان ما خیر اوسې ته پوهېږي چې ما په دې زرنج باندې څه لیکلي دي څه شی دې پرې لیکلي دا وګورې دا ولوله او دا زما د مور دعا ده هیره رفیع جانه زه په دې پوه نه شم چې دا زموږ میندې دا د زرنجونو دعاګانې ولې کوي د 4x4 او د لکسس دعا ولې نه کوي یاره شیربازه ګوره ته هم ډېر ساده سړی میندې غریبانې چې دي هغوی 4x4 څه پېژني چې هغوی ته دعاګانې وغواړي مونږ دغه بېچارهګۍ زنانه چې کوم دي که نه یا مو په رکشه کې وړو یا یې په زرنج ډاله کې وړو او که هغه هم بیا نه نو بیا خو چې دی چېرته سراچه وګورو د هغې په ډاله کې وړو نو هغوی به څنګه د 4x4 دعاوې وغواړي دا خبرې دې ترخی دي خو حقیقت دی رښتیا هم همداسې ده ښه دا راته ووایه چې تا په د خپل موټر باندې لیکل بدل کړه که نه همغه شانتې زړه په زړه ده ما پې هغه زاړه ختم کړه ځکه دا د قانون خلاف عمل دی مخکې له دې چې کمیسیون پاکې د یو پوه انسان په توګه ولې موږ خپله په قانون عمل ونه کړو یاره زه وایم شیربازه دا خبره خو دې رښتیا وکړه زه هم چې د خپل زړه نه دغه لیکل نور پاکوم او بس خو راځئ چې موږ ټول په ځان باندې دا قانون عملي کړو پولیس د ټولنې خدمتګار